د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند رجب طیب اردوغان ته د ترکیې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بریا او د ترکیې د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي ویلي او له الله جل جلاله یې غوښتنه کړې چې ترکیې د چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینت مخکنی معین مولا محمد ناصر د مالیې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د حاجیانو لیږدولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د کندهار عینو مینې 350 بستریز روغتون کې د ایم آر آی سکین او ایکسري ماشینونه فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مسؤلینو په وینا یاد ماشینونه د 45 میلیون افغانیو په ارزښت د عامه روغتیا وزارت له بودیجې فعال شوي دي. د بلخ د عامه روغتیا ریاست ویلي د اسلامي امارت له بیا ځل واکمنېدو راهیسې په دغه ولایت کې د څه د پاسه 2000 په نشهیي توکو د روږدو کسانو درملنه شوي او زرګونو کسانو ته له نشهیي توکو د مخنیوي په موخه عامه پوهاوی شوی دی. زیاتوي په یاد ولایت کې د روږدو د درملنې لپاره 4 روغتونونه فعال دي. عدلیې وزارت وایي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله 15 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې په رسمي جریده کې چاپ شوي دي. د سټنډرډ ملي اداره وایي په لومړي ځل د یاد ادارې لخوا په اسلام قلعه بندر کې 2 ټانکره بې کیفیت موبایل ایران هیواد ته وګرځول شول. کابل ښاروالۍ لخوا د کابل شمال لویدیځ نوي نښلونکي سړک پر وړاندې د خنډونو او استملاکي کورونو د پاکولو او ویجاړولو کار پیل شو.